شاعرانو کې ګیرې ما او ډېره مهرباني دي چې ښکاري خو داسې نه چې دومره پوخ شاعر وای خو ډېر ښه د پښتنو دغه دی ډېر لنډ او خو الفاظو کې دغه کو زه څه ووایم نو زه چې همیشه شاعرانو کې ګیر شم د هلکوانې راسې نو زه خپله شاعر نه یم خو مشاعرې مو ډېرې خوښېږي نو همدغه شانتې نن ماښام هم ما ډېر زیات خوند یې راکړو او ټول وخت هم هغه زوړ وخت کې را دغه وم نو ستاسو دا خدای خبر هغه چې څومره موده کېږي چې دلته یو وخت کې راغلم چې سټوډنټ وم هغې نه پس یو دوه ځله راغلم خو همدغه مو ګڼله چې اسلام آباد د کراچۍ نه پس د پښتنو دویم غټ ښار یادېږي د پښتونخوا نه بهر او دومره غټ ارګنایزیشن دی او زمونږ هغه بدبختۍ ته او بې اتفاقۍ او بې خوندۍ ته وګوره چې دومره لوی دغه کېږي دومره لوی نوموړ پښتون خیر هغې کې زمونږ خپل هم ساوه ده چې خلک مو نه دي خبر کړي پکار دا وه چې دا ډېر زیات زمونږ ملګري ډېر زیات راغونډ شوي وې خو خیر سړی د خپل ګریوان کې وګوري ډومبې زه خپل ځان ګرموم نو هیله لرمه چې دا شی به همدغه شانتې روان وي او زه خو ورته مېلمه نه وایم ځکه چې خپل کور کې دغه دی ورې کور نه چې بهر شي نو خدای مو بیا بیا راوله او مونږ ته هم چېرته دا موقع راکوي دغه شانتې زمونږ نور ملګري چې دي چې لږ ډېر د ستاسو څه د خپل ځان لږ ډېر خدمت وکړی شو نو ټول ستړي یئ ټوله ورځ مو ډېر زیات دغه تېره کړې ده او خدای دې وکړي چې بیا ډېر زر یو بل سره ووینو او رابطې لږ ډېر زیاتول پکار دي ځکه چې ما خو ورته ووایي چې دغه نه د اباسین نه دې خوا د پښتنو غټ ښار چې دی هغه کراچۍ دی او ورپسې اوس چې مونږ کوم دغه ګورو نو په بدبختۍ کې که په پښتنو دا بدبختي نه وی راغلی نو دوی به خپل کور نه وی پرېښی زه همیشه وایم چې دا تاریخ لنډ دغه چې وګورئ نو هغې کې لومبی مثال د یهودیانو دی که یهودیان د خپل وطن نه شړلی شوی نه وی نن به په دنیا کې هر چا سره موبایل دی دا کلیک کوي وګورئ چې هر ټاپ دغه چې دی مازغه دی هغه یو یهود دی ولې چې سړی پې سوچ کوي ځکه چې دی د خپل کور نه بې وطنه شوی او کوم کام چې د خپل کور نه بې وطنه شي هغه د خپل وجود دپاره خپل اگزسټنس دپاره دا کوشش کوي چې د وجود پاتې شي نو دی خواري کوي هغې نه پس مونږ چې لنډ ګورو نو د امریکې مثال ورکوو امریکا کې تقریبا په 100 کې 98 مهاجر دي هغې نه پس چې راټوپ کې په تاریخ دغه کې نو زمونږ خپل په پاکستان کې د هندوستان نه یا د مهاجرستان کې دا چې مونږ پکې اوسېږو ته وګورئ چې کوم ځای نه خلک راغلي دي هغه برخطي دي مهاجر ولې نن د کراچۍ مهاجر څه ده نو هغه هم دغه کیسه ده بیا راوالو د افغانستان بدبختۍ د وجې د خپل کورونو نه تښتېدلي او نن وګورئ وایي چې تش د پاکستان 15% دغه چې دی اقتصاد هغه د هغی دی تاسو لیدلي 15 کاله مخکې چې څنګه وو او اوس څنګه دي خوشحاله یم پرې زموږ وروڼه دي خپل هغې نه پس د سوات بدبختي ده او د قبایلي سیمو بدبختي ده د اسلام آباد په دغه کې درته خبره کوم چې هماغه بدبختۍ د وجې خلک را تښتېدلي دي خو نن د اسلام آباد اقتصاد وګورئ او ډېر زر به یې کښېري وګورئ ځکه چې همدغه په دې دغو کې چې چا ریړه ده چا دغه دی نن پوره سیکټر یې د خیره د پښتنو لاس ته راغلی نو ډېر زر به بل نسل چې زمونږ دی هغه به ډېر خوشبخته وي خو زمونږ دغه به دی چې هغوی ته لاره وښیو هغوی ته فورم ورکړو او هغوی ته همدغه شانتې ستاسو ډېره مهرباني چې دغه شانتې فورم وي او دا خپل نوي نسل ته دا قسم سهولیتونه ورکړو ډېره مننه ډېره مهرباني